غره په سره د ښامارو خوره چې ډلې ډلې پاړوګر در خېجوما او تا ماته سوې او زما هیر شو ماته هغه خبره بیا وکه میانه او په زړه دې څه دی او راته وایه خو مارو سترګو دې ګیلې راوړې دینا د ملکڼ په سر غذا ده د خدای رضا ده جانان نه منې کومه د باختر ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله یې قدرمنو د خپرونې ټنګ ټکور سره زه دریا خان یوسفزی تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم قدرمنو په خپرونه کې را سره د پښتو ادب ډېر خوږژبی شاعر او جرنلسټ هم چې ټول پښتانه باید به یې پیژني په یو ځانګړی حیثیت لري په سوشل میډیا هم په ریډیو کې هم کار کوي نو په خپرونه کې را سره افسر افغان ګډون لري د دوی نه به ټپې سندرې غزلې هم اورو دغسې نور تپوسونه به ترې هم کوو افسر افغان صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم خوشحاله اوسئ ستاسو ډېره زیاته مننه کومه بیا د باختر ټي وي چې څومره هم ستاسو ملګري دي هغه که د کیمرې په شا باندې دي هغه که تاسو یې که ستاسو همکاران دي د ټولو ډېره زیاته مننه کومه او څوک چې د دې وطن دپاره د دې خاورې دپاره د دې سیمې دپاره کار کوي هغه که د هرې زاویې نه دی هغه که د هر ټلویزیون نه دی هغه که د هرې پاڼې نه دی نو هغو ته زه احترام ځکه لرم چې دې ولس ته اوس د کار ضرورت دی او تاسو غوندې ځوانان په هغې کې لګیا دي خپله ونډه اچئ نو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه کومه په خیر راغلی او هر کله راشئ مهرباني د جرنالیزم که تاسو په کم نظر ګورئ که تاسو وګورئ نو نن سبا هر ځوان هر سړي مایک کیمرا راغستې ده او ګرځي نو تاسو دغې ته په څه نظر ګورئ یاره داسې ده چې دا زموږ سره یو ډېره لویه المیه وشوه یو وخت دا و چې موږ سره یوازې پی ټي وي و بیا د هغې نه وروسته موږ سره نور جیو ټلویزیون غوندې سما ایر وای آج بیا پکې دا اوس خیبر راغی بیا پکې د هغې نه وروسته مشرق ټي وي راغی نو مین سټریم میډیا وه نو هغې ته چې به جرنلسټان راتله نو د هغو به باقاعده ټریننګ کېده یو تربیت به کېده یو لرننګ به هغو کوو خو د بدقسمتۍ نه اوس سوشل میډیا راله او هر سړی ځان له په خپل ځای باندې یو ټي وي لري چا د یوټیوب چینل را شروع کړی دی چا د فیسبوک د لارې دا خبره بده نه ده په دې کې مسله دا ده چې د دې کسانو څوک چې لګیا دي د جرنالیزم سره مینه لري نو دیو د جرنالیزم سره مینه خو شته خو هغه ټریننګ هغه تربیت هغه لرننګ یې نه دی کړی نو زه دا ګڼم چې کار بد کار نه دی خو د جرنالیزم خپل څه اصول دي څه ایتکس دي څه پوهه ده څه لرننګ دی نو اول دې دغه ملګري په دغه څیزونو باندې ځان پوه کړي نو بیا که دیو راځي نو بیا به دیو دا کار نور هم ښکلی نور به پیاوړی دنیا ته به بیا یو ښه پیغام ځي نو زه دا وایم چې اول په ځان باندې کار کول دي او بیا هله ټولنې ته خبره ښوده دي ځکه خو وایي چې ستا غوږونه دوه دي نو اورې به ډېر او خوله یوه ده نو وی به کم زمونږ مسله دا ده چې مونږ ویو ډېر او اورو کم نو بیا هغه مسله زمونږ نه روانه نو اول دې مونږ ځان زده کړه وکړو بیا د ټولنې ته مونږ خبره ښه د صحافت سره سره تاسو ټپې ته هم ډېر دوام ورکړی دی د دې شاته څه نو چونکې موږ د دې ټولنې حصه وو په دې خاوره باندې پیدا و دا زموږ ذمهواري ده دا که زموږ شعر دی که زموږ ټپه ده که زموږ فولکلور دی که چاربیته ده که څه هم دي دا زموږ ذمهواري ده چې د هغې د تحفظ دپاره د هغې د ژوندي ساتلو دپاره کار وکړو نو هم په دغه جذبه باندې موږ کوشش وکړو چې زموږ غږ دنیا ته رسي نو ولې نه چې موږ د ځان سره خپل تاریخ خپله جغرافیه خپل کلتور خپل فولکلور خپله ټپه هم ویسو نو هم په دې جذبه باندې هغه ټپه موږ را خپله کړه هغې له موږ مینه ورکړه او دومره هغه د زړه د اخلاص نه هغه ټپې سره موږ مینه وکړه چې هغه وایي چې نن اوس هر سړی د هغه محبوبه سندرې وایي خټک چې به ځان سره ستایله کله کله نو اوس هر سړی لګیا دی ټپې وایي او موږ خوشحاله وو دا زموږ د وطن داستان دی دا زموږ د تاریخ هنداره ده په دې کې زموږ نفسیات دي په دې کې زموږ ژوند جواک دی نو په کار ده چې هر سړی کم از کم د خپلې ټپې نه خبري هم په دغه ټپه کې زموږ تاریخ پټ دی نو داسې به هغه د خپل تاریخ نه خبري که خپل څه شعرونه راسره شریک کړئ نو ډېر ښه به ضرور ولې نه یو کلام دی چې
دلته په چا پسې قصې نه کېږي دلته په چا پسې قصې نه کېږي چې به په ما پسې قصې نه کېږي او ته نه بیبې نه لالای ځوانه خود به نو تا پسې قصې نه کېږي او په مکمله توګه هیر شو رانه په بې وفا پسې قصې نه کېږي ښه نو زه ساورم ملا سړی شو ښه نو ملا پسې قصې نه کېږي ښه نو زه ساورم ملا سړی شو ښه نو ملا پسې قصې نه کېږي او دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي دلته انسان داسې دهشت خور کو چې اوس په بلا پسې قصې نه کېږي موږ که خپل عدم صحیح وروزو بیا به هوا پسې قصې نه کېږي او افغانه ستا قصې رښتیا وي او په رښتیا پسې قصې نه کېږي خوشحاله اوسه سر غزل را سره د دې نه پس زمزمه کوئ او که نه ټپیزه یا داسې ټپې دغه یو غزل به در سره شریک کړم بیا به یو څو ټپې هم وکړو غزل دی چې که ما چېرته په لاسو کې ستار اغوستی دی الله رانه د خپلې برخې کار اغوستی دی او پردی جامې ګنډل زما د 2 روپو دښمنې ما ټول عمر د مور مشین له تار اغوستی دی او بیا پکې شعر دی چې هر څوک په نندارتون کې د بوتانو سوداګرو خو ما پکې منګی چینه چینار اغوستی دی او د جنگ د اقتصاد خلک په جنگ کې خوشحالیږي دوی ښه په خوښه دغه کاروبار اغوستی دی او پشته اولاد کې دا سړی چې داسې میراث ښکاري دې سړي والله چېرته ازار اغوستی دی او د مصر په بازار کې په ښایست باندې بولي وه ما نوم پکې د خپل افغان په جار اغوستی دی او جی ټپې را سره بلکل به ټپو له راځو هغه به ځکه چې ستاسو کتونکي به هم ګوري چې په ناڅاپي کې به تاسو ډېرې خوندورې ټپې کوئ نو که را سره ټپې شریکې کوئ نو ډېره صحیح ده بلکل ټپه چونکې څنګه چې ما تاسو ته ووایي که نه دا زموږ د تاریخ هنداره ده او پکار ده چې دا موږ هر غوږه هر ور هر در ته ورسو نو دا څه ټپې دي دا زما ډېرې خوښې دي او دا ګل رخسار یوه سندرغاړې د هغې کړي دي په ډېر ښه انداز کې نو زه کوشش کوم او که ته یې را سره کولی شو نو ته یې را سره هم کوه او سر کمیو ماښام سر تور کو بیا به د مور په زیارتونو او ګرځوینه او پردی وطن دی او ماسخو تن دی د پر هرونو نا سندرې او جوړوما او دا چې سندرې او مې خوږې دي زه سندر بولې ښاپېرې او ښکل کړی یما ټپه را شریکې د پښتون وطن په لورې راغلم حجرې خالي وي زلمي جنګ لتلي وونه او یار مې د خپله او لاس مړ کو جنگ په باړو زه کوټې ته وختمه که د وطن په ننګ شهید شوې په تار د زلفو به کفنه درله ګنډمه او یار مې په جنګ کې په شا راغی په بېګانۍ ورکړې خوله پیمانه یمه پاس په کابل می ګل کرالی زه په تورخم ولاړه یم بوی راځي نه او په لغمانۍ جنۍ مین یمه د تورخم پوله ورانوم ورپسې ځمه پښتونه یو یو قوت شه د غلامۍ کړو نخلاص کمړوندونه او په ما د تورو او شړقا خیجي جانا